بسم الله الرحمن الرحیم. راځو شپږم درس ته چې دیږي حرکات و تنوین. مخکې چې کوم سبقونه تیر شو هغې کې حرکات جدا و، تنوین چې کوم دی جدا و. اوس دې کې تنوین او حرکات دواړه یو ځای راځي او یو کلمه چې کوم دی مونږ جوړول غواړو نو هغه په داسې شان سره به جوړو لکه دلته چې کوم لیکل شوي دي. دا شپږم درس چې دی دا هم دوه قسمه لوستل کېږي، بلکې بعضې خلک درې قسمه هم لولي. هغه چې یو تقسیم جوړ شي ماشوم په دې درس باندې ښه پوهېږي. لکه مثال همزه زبر أ، با زبر ب، دال دو زبر دن، أبدا. همزة زبر أ، ح زبر ح، دال دو پیش دن، أحد. همزة زبر أ، خا زبر خ، ذال زبر ذ، أخذ. همزة زبر أ، ذال زين ذي، نون زبر ن، أذن. همزة زبر أ، ميم زبر م، را زبر را، أمر. دا چې کوم دی دغه طریقه ده او ماشوم پوهول پکار دی چې کله قرآن کریم کې ابدن ټکي راځي، احدن راځي، اخذ راځي، دی باندې کچیر د مونږه وقف کول غواړو نو بیا به څنګه لولو. پوره ترتیب دا دی: همزه زبر أ، با زبر ب، دال دو زبر دن، أبدا، وقفا أبدا. یعنی چې کله کچیر د مونږه وقف کوو نو دا دوه زبرونه دي آخر کې ما مخکې ویلیو دا په الف سره بدلیږي کچیر ته الف ورسره لیکل شوی وي او که نه وي. دی کې یو خبره بلم یاد ساتل پکار دی چې مخکې درس کې چې کوم مخکې راځي مثال خبره را زبر را، قاف زبر ق، با زبر ب، تا دو زیتین، رقبتین. دلته چې اوس مونږ وقف کوو نو څنګه وکړو؟ دغه ګول تا چې دی قرآن کریم کې په آخر حرف باندې راځي، یعنی وقف چې کوو نو دا تا په ها سره بدلیږي وقفا. نو نتیجه دا راووته چې دوه زبرونه چې آخره کې راځي الف سره بدلیږي وقفا، او چې آخره کې ګول تا راشي نو هغه وقفا چې دی په ها سره بدلیږي. دین علاوه کچیرته په آخر کلمه کې یو زبر وي، یو زیر وي، یو پیش وي، یا دو پیشونه یا دو زیرونه وي نو دا به ټول وقفا ساکن کوو، یعنی سکون مو ورته ورکوو چې کچیر د مونږه وقف کوو. بدلولو والا صرف دو دي چې هغه دو زبر آخره کې راشي په الف سره بدلیږي، کچیر د ګول تا آخره کې راشي نو هغه په ها سره بدلیږي. باقی چې څومره حرکات راځي نو هغه به ساکن کوو. لکه مثال په ډول همزه زبر أ، ح زبر ح، دال دو پیش دون، أحد، وقفا أحد. همزة زبر أ، خا زبر خ، ذال زبر ذ، أخذ، وقفا أخذ. نو دې سبق کې چې کوم دې درې تقسیمه کول پکار دي چې یو هو همداسې چې مونږ دا ویلي همداسې به وایو چې کله دا آخر حرف ته ورسئ آخر کلمې ته نو بیا به ماشوم ته وایو چې دا اوس رواني باندې ووایه. روانیم بیا دوه حالت دي، یو داسې دی أبدا، أحد، أخذ، أذن، أمر. بیا به ماشوم ته وایو چې وقفي حالت کې ووایه، یعنی چې کله مونږ دې ټولو باندې مثال وقف کول غواړو نو هغه به بیا داسې وایي أبدا، أحد،
أخذ أذن نه أذن أمر بیا به داسې وایي دې نه بعد چې کوم ټکی دی هغه همزه زبر نون زبر نه أنا دلته کې الف لیکل شوی دی خو لوستل کېږي نه دا بیا لیکل شوی ولې دی لیکل شوی ځکه دی چې کله انسان په دې کلمه باندې وقف کول غواړي نو دا بیا الف ورسره وایي او بل دا چې نور روایتونو کې دا الف لوستل کېږي دا ځکه لیکل شوی دی نو موږ چې کوم روایت باندې وایو هغې کې چې کوم دی دا الف وقفا لوستل کېږي او اصلا چې کوم دی نه لوستل کېږي مخکې ځو با زبر با خا زیر خي لام زبر لا باخيل وقفا بخيل با زبر با را زبر را را زبر را تاد زيت بررات وقفا برره جيم زبر جاء عين زبر ع لام زبر لا جعل وقفا جعل جيم زبر جاء ميم زبر ما عين زبر ع جمع وقفا جمع نو ان شاء الله دې سبق باندې تاسو پوه شئ یو ځل بیا تکراروم چې آخري حرف باندې چې کله دوه زبرونه راشي الف سره بدلیږي وقفا او آخري حرف چې کوم دی کله چې تاوي ګول تاوي نو هغه وقفا چې دی په ها سره بدلیږي آخري حرف ته ځو ها پیشو دال زبردن هدى وقفا هدى مخکې ما ویلو چې آخري کې دوه زبرونه چې راشي که چېرته الف ورسره وي او که نه وي وقفا الف سره بدلیږي صدق الله العظیم